یا ښځې دا چې زر راوړه که نه د اختر دا ورځ د حجره کې مېلمانه ناستې دي. خو په دې ور باندې بیا چاره ایښي دي، ځمه لیونی یې کړمه. ته لږ صبر کړه، زه راځم. ښه کوڅه کې څوک ور ټکوي. مړه د اختر دې رس ته وګوره، ستا دې کار ته وګوره. د اختر په ورځ هم څوک خیرونه غواړي. تا ته پته نشته چې څوک په کور ارام کوي، مېلمانه راغلي دي. د الله په نوم سره راکړه، د اختر ورځ ده، د خوراک هم څه نشته، دومره سره راکړه چې صرف وخورو وڅښو، بس ډېر شی ده. تا به شان خلک ما ډېر لیدل چې سوالونه کوي، ښه روغ رمټې ولې تا کې څه چل دی؟ دا ما چې دونه بنګله او ګاډي او دا هر څه اخیستي دي، نو دا ما د خلکو نه غوښتي دي. ډوره زمونږ د ډېره غریبي ده. محنت کوه، محنت په محنت هر څه ملاوېږي. د الله په نوم ووایه. الله اکبر. څوک یو دوه قدمه واخلي تاله درشي، څوک یو دوه قدمه واخلي تاله درشي او د چا خپې په مزل ستړي شي، ناکام شي. په الله قسم زه غواړم چې یا الله زما تا سره تعلق جوړ شي، نه غواړم چې مانه نور څوک خفه شي. یا سړیه دا دونه زیاتې دې ولې وکړو؟ فقیر غریب دې ووښو، بې عزته دې م کو چې څه دې ولې ورکولی نه شو، نو ولې دې وښو؟ د اختر دې ورځې ته وګوره، ظالمه د الله پاک د کخر نه ویرېږه. هلو څنګه په کارخانه باندې اور لګېدلی دی؟ څه زیاتې وشو یار. خو به زه خیر ته کښېنم، ته ودرېږه، زه درغلم. ښه درغلم. ښځې شپږ میاشتې وشو هغه چې هر څه هغه رانه تباه او برباد شو، خو داسې چل وکړه چې ته پلار که راځه، زه نور تا نه شم ساتلی. ستا به ډېره مهرباني. لکه خبره ما هم کوله، زه دا ماشومان پلار کره بوځمه، دلته روټۍ غواړي او مونږ کره روټۍ نشته. تکبر پس خبرات، تکبر سلا پکار دی چې خستا خستا مخونه ټول د خورو پیداوار. د خدای په نوم سره وړی بېګاره سې مې څه نه دي خوړلي، وږې یم. تکبر پس خبرات، تکبر سلا پکار دی چې خستا خستا مخونه ټول د خورو پیداوار دی چې څه کې وروره ولې؟ بېګاره سې مې څه خوړلي هم نه دي او ډېر زیات وږې یم او د اختر دا ورځ هم ده. تا څه وې یار؟ دا ستا د ورور حجره ده، داسې ګڼه. ښه خپل حجرې ته چې راغلې، راځه تا زه بوځم، تا له زه کپړې ملم، تا له زه روټۍ هر څه دله کوم. ښه ملک صاحب ما له خو نورو خلکو دونه عزت را نه کړو، ویې رټلم، بې عزته یې کړم. دا تا ولې زما دونه عزت وکړو؟ وروره ته څه خبرې، دا وخت په ما تېر شوی دی. دکه شان خلکو ما له عزت نه راکړو، خو چې الله پاک چېرې عزت ورکوي که نه، دا وګوره دا مال او حال دا الله پاک راکړی دی، ماله چا هم نه دی راکړی. ته راځه. ته هغه کس خو نه یې زما کوڅې ته چې راغلی وې او ما رټلې وې. هغه یم زه لاړم. ته ودرېږه وروره، وروره ودرېږه ته. الله تا ما لار سره راکړو، مې قدر نه کړو. ربه چې چی قدر وکړو، هغې لږ واپس ورکړم. یا الله ما چې څه کړي وي هم هغه مې اورېدل. خوشحالي وي خوشحالي وي خو چې مور وي، زندگی خو زندگی وي خو چې مور وي. ګرانو ملګرو، زموږ د دې ویډیو مطلب صرف او صرف دا دی چې چا پورې خندا مه کوئ، د چا زړه مه ډاروئ، تکبر او غرور مه کوئ. تکبر او غرور د الله پاک ډېر زیات بدې شي. ګرانو ملګرو، که زموږ ویډیو هم خوښه شوي، زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ او د घंटे دا بټن ته سره دباو کړئ چې زموږ څومره نوې ویډیوګانې راځي چې لومبې تاسو ته ملاویږي. ګرانو ملګرو چې چېرته مو سه، حادثه آباد اوسئ. والسلام.